22 کلنې نجلۍ د ګوډۍ په څیر ښکاره کېدنې لپاره په ځان 15,000 پاونډه مصرف وکړ، خو اوس دا نجلۍ وایي چې د ډېر ښایست له امله ورته څوک دنده نه ورکوي. دا نجلۍ باربرا لونا سایپس نومیږي او په لومړي ځل یې په 18 کلنۍ کې سرجري کړې وه. له هغه راوروسته د نجلۍ 10 ځلې سرجري عملیات ترسره کړي دي تر څو ښایسته ښکاره شي. باربرا وایي چې هغه ډېره زیاته ښایسته ده او د هغې د ښایست له امله ورته هیڅوک دنده نه ورکوي. باربرا لونا سایپس له یوې رسنۍ سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغې په یو شرکت کې په ریسپشن برخه کې کار کاوه، خو د ډېر ښایست له امله به یې چې نارینه ولیدله نو به یې په همدې سترګې خښې کړي چې وروسته یې دا دنده هم پرېښوده. ډېرو ځایونو کې د دندې تر لټولو وروسته چې هماغه کومه بله دنده ترلاسه نه کړه نو یې له هغه وروسته د ویب ګیم ماډل په توګه کار پیل کړ. باربرا په لومړي ځل په 15 کلنۍ کې لومړی دنده پیل کا، خو هغه وایي چې دومره ښایسته وه چې د دفتر هر یو کس به غوښتل چې ورسره اړیکې جوړې کړي او شپه ورسره تیر کړي. هغه وایي موږ په یوه داسې نارینه ټولنه کې ژوند کوو چې که هره ښځه غواړي چې پرمختګ وکړي نو باید سړي خوشحاله کړي او هغوی سره شپې وکړي. له دغه دندې پرېښودو وروسته په 2014 کال کې باربرا له یوه شتمن هلک سره ولیدل. دغه هلک د باربرا د ارمانونو پوره کولو ته غاړه کېښوده. دواړو واده وکړ او د باربرا پر سرجرۍ یا عملیاتو چې هر څومره مصارف راغلل هغه ټول همدغه هلک ورکړل. وروسته د 2019 کال په نومبر کې دواړو خپلې لارې بېلې کړې او طلاق یې ترمنځ وشو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. د نورو دغسې جالبه مطالبو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ.